د جاهلیت په دور کې همیشه د جنگ او د جګړې ماحول ګرم و. د غرنګ همیشه د جنگ به زور و ګرم و. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مبعوث دنیا ته تشریف وروړ، بیا د خلق په خپل میانس کې شیرین او شکر جوړ کړ. د خلق په خپل میانس کې ورور یې جوړ کړ. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. یا چې تاسو ته الله تعالی د یغه نعمت شکریا ادا کوي چې په کوم وخت کې تاسو په یو بل سره دشمنی لرله، د یو بل دشمن وای، فالف بین قلوبکم، بیا الله تعالی یعنی مو تاسو په زړه کې محبت پیدا کړ، فاصبحتم بنعمته اخوانا، تاسو دغه نعمت دغه احسان په وجه باندې د یو بل ورور جوړ شوي. نو کسې نبی علیه الصلاۃ والسلام په میشتو باندې څومره غټ احسان دی. د پر اطلاق نه مخته په معاشره کې جهالت و، په معاشره کې فساد و، په معاشره کې جنگ جګړه وي، په معاشره کې همیشه د بت پرستی د غرنګ د شروب شلې بزورینه ګرمي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله روغی د خلک په میانس کې محبت پیدا، خلک په میانس کې لري ولای ختم کو، د خلک په میانس کې الفت پیدا کو، یو کس د بل کس ورور غونډه وګونه. د غرنګ الله تعالی سورۃ الانفال کې بل ځکه فرمایي والف بین قلوبهم، یا چې الله تعالی د دې په زړه کې محبت پیدا کړ. لو انفقت ما فی الارض جميعا، یا چې کته پنځکه کې چې هر شی جمع کې ما الفت بین قلوبهم، یا چې ته د دې په زړه کې کله هم محبت نشي پیدا کولای، ولکن الله الف بینهم، یا چې الله تعالی د دې په زړه کې محبت پیدا کو، انه عزیز حکیم. کسې الله تعالی د انسانونو په میانس کې محبت پیدا، الفت پیدا کو، هر یو انسان د بل انسان ورور شمورل کده. د جاهلیت په دور کې څومره بیګارو، څومره فساد و، دا ټول د الله تعالی یو په میشتو باندې غټ احسان دی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته ولېږه، د په وجه باندې د دنیا هر قسمه غلطه چاره، د دنیا هر قسمه جنگ فساد په معاشره کې بیګار، دا هر شی ختم شو.